ولسمشر اشرف غني د قیام مقصودي په ترور یې ډیر سخت غبرګون وښوده او ډیر خطرناک اخطارونه ورکړ. ولسمشر څه وایي او د قیام مقصودي د وژلو یو بل لوی راز افشا شو. دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. تیره ورځ د ولسمشر یو تن تکړه او باشهامته ساتونکی په پغمان ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا وویشتل شو چې یوې پټې سرچینې د راز په افشا کولو کې داسې ویلې. څه موده وړاندې ولسمشر غني لندن کې د خلکو یو مجموع ته وینا کوله چې ناڅاپه یو هزاره د ولسمشر غني په عام محضر کې ډیره سخته بېعزتي وکړه او چیغې وهلې چې ولسمشر غل ده، ولسمشر خاین ده، ولسمشر قاتل ده. نو په دې وخت کې د ولسمشر غني ساتونکي د هغه شخص خواته ورځي او کوشش کوي چې چوپ کړي، خو هغه شخص نور هم خپلو چیغو ته ادامه ورکوي. خو ولسمشر نارې ورته وهي چې پرېږدئ چې خپل زړه تش کړي، خو څوک یې نشي چوپ کولی. نو په دې وخت کې دغه دنګ ځوان قیام مقصودي ټول خلک ټیله کوي او د شخص خواته ورځي او خوله یې ټینګه نیسي چې هغه په چیغو شروع کوي. نو دی ورته په خوله څو سوکان ورکوي چې هغه سره سړی چوپ شي او له صحنې یې وباسي. نو قیام مقصودي مرګ هغه صحنې ته ځي او دغه سرچینه زیاتوي چې هغوی د خپل شخص د سوکانو قصد دغه ځوان قیام مقصودي نه په مرګ بدله اخلي. او ولسمشر چې کله خبرېږي هغه بیا داسې ویلې. د جمهور رئیس د ساتنې عمومي ریاست د یو منصوب د شهادت په اړه مطبوعاتي اعلامیه. ارګ کابل د افغانستان دښمنانو پرون ماښام د جمهور رئیس د ساتنې عمومي ریاست یو تن ارشد منصوب قیام الدین مقصودي په یو تروریستي برید کې په ناځوان مردانه ډول د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ کې په شهادت ورساوه. جمهور رئیس د دې بزدلانه برید د غندلو ترڅنګ د قیام الدین مقصودي د شهادت له امله سخت متاثره شوی وي او ویل تروریستان د دغه ډول بزدلانه کړنو پر ترسره کولو سره هیڅ وخت نشي کولی خپل شومو موخ ته ورسیږي. د هیواد جمهور رئیس اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د دې تروریستي برید څرنګوالی به هر اړخیز ډول وارزوي، عاملین یې د قانون منګلو ته وسپاري. جمهور رئیس د خپل تسلیت او همدردۍ ژور مراتب او شهید مقصودي کورنۍ دوستانو او د جمهور رئیس د ساتنې عمومي ریاست منصوبینو ته وړاندې کوي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.